السلام علیکم ورحمت الله. برېښنا په اونۍ کې څو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي الحاج ملا عبدالحق همکار په خپل کاري دفتر کې د ترکي اونۍ شرکت استازو سره هیواد کې د نوي کېدونکې انرژي پر تولید او پانګونې پر فرصتونو خبرې وکړې. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس افغانستان د غوره سرچینو بډایه هیواد وباله چې په وینا یې نړیوال او ملي پانګوال کولی شي د برېښنا تولید برخو کې پانګونې وکړي. هممهاله د ترکي اونۍ شرکت استازو افغانستان کې د برېښنا انرژي تولید لومړنیو ترسره کړیو څېړنو په اړه معلومات شریک کړل او اړونده برخو کې د پانګونې لیوالتیا څرګنده کړه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي الحاج ملا عبدالحق همکار د روسیې هیواد د 4 کمپنیو استازو سره ګډه ناسته کې د حرارتي ګازو او ډبرو سکرو څخه د برېښنا انرژي تولید او افغانستان کې د شته تولیدي فابریکو پر سیستمونو بدلون او بیرغونې خبرې وکړې. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس روسي پانګوالو ته د پانګونې سهولتونو او همکاریو د دوام په تړاو ډاډ څرګند کړ. د ناستې پای کې پریکړه وشوه چې روسي پانګوال به د پانګونې راجلبونې او ملاتړ ریاست سره د ګډو ناستو ترڅنګ د برېښنا انرژي تولید فابریکو تخنیکي مطالعاتو په مخه خپلې لومړنۍ ارزونې له نږدې پیل کړي. او د افغانستان برېښنا شرکت شکایتونو اورېدو مدیریت کارکوونکو په تېره یوه اونۍ کې د 1802 پیرودونکو ستونزه حل ته رسېدنه کړې. په دې لړ کې د 144 شمیرې له لارې د 683 واتساپ شمیرې له لارې د 204 په حضوري ډول د 115 او د برېښنا اپلیکیشن له لارې بیا د 260 پیرودونکو ستونزه حل ته رسېدنه شوې ده او دا چاره لا هم په نورماله بڼه دوام لري.